الله به آواز وکړي دا سړی بوځي ویلي تړي جهنم ته ګذار کړي دی اوس چغې وایي اوس چغې فایده نه الله دې دغه سختو حالاتو نه موږ وساتي او الله دې زموږ عملنامې موږ ته په ښه لاس کې راکړي هغه ورځ چې هېڅ هم فایده نه ورکړي نه دا بچ نه دا شهرت نه دا دبدبه نه دا ښایست نه دا نسب نه دا قوم نه دا زور نه دا طاقت هېڅ هم فایده نه هر څه به تا نه پاتې شي ټول هر څه به دره پاتې شي الله څه وایي په سورت لقمان کې واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ویرېږي د هغه ورځې نه چې پلار به بچي له فایدې نشي ورکولی او بچی به پلار له فایدې نشي ورکولی سورت عبس کې ما ورته په مخه وایي یوم یفر المرء من اخیه هغه ورځ به یو سړی د خپل ورور نه تښتي د خپل مور پلار نه به تښتي د خپلې ښځې نه به تښتي د خپل بچي نه به تښتي لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه هغه ورځ به هر انسان په خپل کار کې مصروف وي مور پلار ته به د چا خیال نه وي ښځې ته به د چا خیال نه وي بچو ته به د چا خیال نه وي دې بعضو خپل دنیا خپل آخرت تباه کو د خپلو بچو دپاره د خپلې ښځې دپاره د خپل مور پلار دپاره د هغه خلکو دپاره خپل آخرت تباه کو چې د قیامت په ورځ به هغوی د ده نه تښتي او دی به د هغوی نه تښتي څه به کوو په هغه ورځ په کومه ورځ چې به رازونه راښکاره کېږي د سینو اوس خو زما ستا په سینو کې ډېرې خبرې کېږي الله ته پته ده بیا موږ ته پته ده د شپې پټ خو زما ستا ډېر اعمال دي که نه چې هغه الله ته پته ده څه کې ته څه نه کې ښکاره ګناهونه پټ ګناهونه الله ته معلوم دي که نه په هغه ورځ به د هر څه راښکاره کېږي یوم تبل السرائر الله وایي په هغه ورځ به زه رازونه راښکاره کومه د سینو زه دې بندګانو زه دې د الله دې بندګانو ته دا خبره کوم د زړه د کومې نه او دې ملګرو ته ما کوم ملګري چې زموږ د درس دي هغوی ته ما دا مسله مخکې بیان کړې وه په دې سعودي عرب کې لکه د موبایل کمپنیانې د ایچ ټي سي او موبایل یو زین او دا پاکستان کې ټیلینار او جیز او دا دي ټول اوس ګوره چې یو سړی خپل ریکارډ راویسته غواړي یو حکومت ستا ریکارډ راویسته غواړي نو ستا په دې نمبر باندې 15 کاله مخکې ریکارډ دله ټول راوباسي 10 کاله مخکې ریکارډ دله ټول راوباسي او داسې پاڼه به دله درکړي چې په هغې کې به یې لیکلي وي په فلاني ټیم یې فلاني ته ټلیفون کړی دومره خبرې شوي دي او که ضرورت راپېښ شو دا خبرې دله هم راوباسي هسې ما سوچ کوو یو ورځ ما وی مای دا د الله د مخلوق طاقت دی نو چې د هغه الله سره به څنګه طاقت دی چې دې کمپنیانو زموږ داسې ریکارډ ځان سره ساتلی دی او راویستی شي نو الله سره به زموږ څنګه ریکارډ پروت دی دا ټولې خبرې د الله سره پرتې دي دا ټول ریکارډ زما او ستا د الله سره پروت دی نو ځکه زما د خبرې مقصد دا و دې ټولې خبرې چې ما وکړه د آخرت دا سختې او د قبر دا او د مرګ هغه دا چې د ورځې دپاره محنت او کوشش محنت او کوشش محنت او کوشش زمونږ ګورې دا راته ووایم دا دنیا ضرورت دی ګورې آخرت مقصد دی موږ خبره ورته کړې ده د دنیا نه مقصد او هدف جوړ